محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړې ده، خو د انسان زندگی په دنیا کې ډیره عارضی، ډیره فانی او ډیره مختصره زندگی ده. او د مختصره زندگی کې د هر زړه دا تمنای او د هر مزاج دا غوښتنه چې زما زندگی په عزت کې تیر شي. نو هر انسان د دې زندګۍ په دورانیت کې د عزت په تلاش کې، د عزت په لټون کې چې زه عزت څنګه پیدا کړم. د دغه عزت پیدا کولو په خاطر باندې انسان منډه او ترنډه کوي. د دې عزت پیدا کولو دپاره انسان په دنیا کې محنت کوي او د دې عزت پیدا کولو په خاطر انسان پر ځان باندې شپې روڼوي. انسان د ځان آرام ختموي، انسان د ځان راحت ختموي، انسان مشقت برداشي، انسان تکلیف برداشي چې د کم شي په لټون او په تلاش کې دی روان دی چې هغه شی دی لاس ته ورسوي. هغه شی څه دی چې زما زندگی په دنیا کې په عزت کې تیر شي. او دنیا کې چې سړی په دې معاشره کې وګوري، د انسانانو باندې نظر واچوي، انسان ته په دنیا کې د معاشرتی انسانانو کې د عزت دوی لارې ښکاره معلومي شي. یوه لار دا ده چې انسان عزت د مال و دولت و د منصب په شکل کې پیدا کړي، ځکه د معاشره کې مزاج و عادت داسې جوړ شوی دی چې د کم چا سره مال ورسره دی، د هغې سره ښه کور ورسره دی، د هغې سره ښه سواري ورسره ده، د هغې پر بدن باندې ښه لباس دی. نو د معاشره انسانان هغه انسان ته د عزت من په نظر ګوري. یا د یو چا سره منصب ورسره دی، حکومت ورسره دی، د هغې سره زور بازو او طاقت ورسره دی، نو خلک هغې ته د عزت من په نظر ګوري. نو زموږ معاشره کې د عزت پیدا کولو یوه لار د انسان دپاره مال و دولت بلل کیږي. او دویمه لار په دې معاشره کې چې د انسان د عزت د هغه علم دی او د هغه علم باندې عمل کول، چې کوم چاته په معاشره کې الله تعالی ښه علم ورکړی او هغه علم باندې هغې ته الله تعالی عمل ورنصیب کړی، نو هغې ته هم خلک د عزت په نظر ګوري. نو زموږ معاشره کې د عزت پیدا کولو بس دغه دوی لارې. لیکن کومه لار چې د عزت پیدا کولو د مال و د منصب په شکل باندې ده، هغې لار ډیره نافایداره لار ده، ځکه مال د انسان سره دوام نه کوي، کله د انسان سره یي او کله نه یي. او مال کله د انسان سره لږي او کله د انسان سره ډیری، ځکه دا د الله تعالی فیصله ده چې یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض. الله تعالی کله چاته ډیر مال ورکوي، کله برطرف قبض کوي او کموي. نو مال و دولت د انسان سره ډیر فایدار نه دی. نو کم عزت او کم د عزت لار چې د مال و منصب په شکل انسان لاس ته راوړي، هغه ډیر پایدار لار نه بلل کیږي. یا منصب او حکومت دام د انسان سره فایدار نه وي. یو ورځ ګورې د ټول ملک وزیر اعظم دی، او دویمه ورځ چې ګورې په ټول ملک اسیر اعظم دی. یو ورځ چې ګورې خلک په سلوټ و سلام باندې ورته لاس پورته کوي، او دویمه ورځ چې ګورې خلک د ذلت او د رسوایۍ په شکل ورته ګوري. نو منصب و حکومت هم ډیره زمانه د انسان سره دوام نه کوي. نو کم عزت چې سړی د منصب و د حکومت په لار باندې پیدا کی، هغه لار هم ډیره دایمي نه وي، هغه عزت ډیر دایمي نه وي. لیکن کم عزت چې سړی د عمل او د علم په لار باندې پیدا کی، هغه ډیر دایمي. ځکه علم هغه صفت دی چې یو ځلې الله تعالی انسان ته ور نصیب کی، نو بیا هغې د انسان سره بقا او دوام در مرګ پورې کوي. او علم هغه عزت دی چې الله تعالی انسان ته ور نصیب کی، او د هغې حقیقت د انسان په وجود کې راسي، هغې بغیر د عمل کولو انسان ته بیا قرار نه ورکوي. او علم د الله تعالی سره ورسره و، علم د پیغمبرانو سره ورسره و، علم د صالحو او د نیکو مؤمنانو سره ورسره و. الله تعالی څه وایي
لله العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. عزت د الله په نصیب کې او ځکه د الله سره علم ډیر زیات، د الله سره لاندې د پیغمبرانو سره علم زیاتو، بیا د نیکو مؤمنانو سره علم زیاتو. نو الله تعالی وایي عزت که سړی حاصلوي، عزت لار هغه علم ده او هغې دایمي لار ده، هغې همیشه لار ده، هغې فنا نه لري، هغې ختم